السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې تاسو ته د موبایل لپاره درې ډېر خوندور او په زړه پورې کوډونه درښایم. ملګرو دغه کوډونه ستاسو لپاره ډېر ضروري دي او دغه کوډونه تاسو ضرور په خپل موبایل کې ډایل کړئ. ملګرو کوډونه دې لپاره دي چې که چېرې تاسو دغه کوډونه په خپل موبایل کې ډایل کړئ تاسو کولی شئ چې د بل چا تلیفون خبرې په خپل موبایل کې واورئ. او د دې په مقابل کې ملګرو موږ څنګه معلومولی شو چې یو چا زموږ په موبایل کې دغه کوډونه ډایل کړي دي او هغه غواړي زموږ د تلیفون خبرې په خپل موبایل کې واوري. نو دغه کوډونه تاسو لپاره ډېر ضرور دي او دغه ویډیو څخه زما مطلب هم دا دی چې نو یوازې تاسو د دې څخه باید غلطه استفاده وکړئ او د ضرورت په وخت کې تاسو له دغه طریقې څخه استفاده کولی شئ. خو باید ملګرو تاسو هر وخت خپل ټلیفون ته خپل موبایل ته پام وي چې زموږ د ټلیفون خبرې بل څوک وانه وري. نو راځه ملګرو په ویډیو درته پیل کوم خو مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کوم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې چې کوم د بیل ایکن راځي په دې لازمي کلیک درسره وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول اول در ورسیږي. نو ملګرو تاسو به د دې لپاره راشئ خپل موبایل ډایل پیډ ته. کله چې د خپل موبایل ډایل پیډ ته راغلی لومړی کوډ په دې ډول سره دی ملګرو. کله چې تاسو خپل د موبایل ډایل پیډ ته راغلی اول به تاسو ډایل کړئ سټار. البته ملګرو دغه کوډ به چې کله تاسو غواړئ د بل چا ټلیفون خبرې په خپل موبایل کې واورئ نو د هغه کس ټلیفون به تاسو راواخلئ. کله مو چې راواخیست نو دلته به ډایل کړئ سټار ستوری 2 او په اخره کې به بیا ستوری او اوس به د هغه موبایل شماره تاسو ولیکئ چې هر څومره د هغه شماره وي هغه به تاسو ولیکئ. کله مو چې هغه شماره ولیکل او په اخر کې به هیش ولیکئ او په کوم سیم ته چې تاسو غواړئ په هغه سیم به کلیک کړئ. نو ګورئ ملګرو کوډ به د سره سټار شي او اوس تاسو وینئ چې ملګرو رجسټریشن واز سکسسفل. اوس د هغه کس ټلیفون خبر تاسو په خپل موبایل کې اورېدلی شئ خو دغه کوډ به د هغه په موبایل کې ډایل کوئ. خو ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې دغه طریقې څخه په خپل موبایل کې خپله ځان وژغورئ او یا هم نه غواړئ هغه طریقه بېرته ډیسیبل کړئ دې لپاره به تاسو ته 2 طریقې درښایم. یو کوډ په دې سره دی چې ستاسو به اول هیش 2 او هیش دا ډایل کړئ. کله مو چې دغه ډایل کړئ دغه به بېرته ډیسیبل شي تاسو ښکاري سروس هاز بین ډیسیبل. او که چېرته ملګرو دغه کوډ کار ونه کړ دا کله کله کار نه کوي په اخر کې تاسو ته ډېر ضرور کوډ درښایم. دغه 2 کوډونه وروسته دریم کوډ چې ډېر ضرور دی که چېرته تاسو په موبایل کې یو چا پیغامونه میسجونه نور ډېر شیان هیکینګ پکې کړی وي هغه موږ څنګه ټول کلیر کولی شو. د هغې لپاره تاسو ته په اخره کې یو کوډ درښایم هغه کوډ ډېر ضرور دی. خو راځم دوهم کوډ ده. دوهم کوډ ملګرو په دې ډول سره دی که چېرته تاسو د بل چا ټلیفون خبرې په خپل موبایل کې اورېدل غواړئ نو د دې لپاره به تاسو دغه موبایل راواخلئ دلته به ډایل کړئ ستوری 21 ستوری او د هغه نمبر به اوس تاسو ډایل کړئ. ګورئ ملګرو کله مو چې د هغه موبایل نمبر دلته ډایل کړ په اخره کې به هیش ولیکئ او په اوکې اپشن به کلیک وکړئ. کله مو چې دا ولیکل ملګرو نو تاسو وینئ چې رجسټریشن واز سکسسفل. اوس تاسو کولی شئ چې بل د ټلیفون خبرې په خپل موبایل کې واورئ. دلته تاسو ته ښکاري پورته موږ ته په دې کونج کې اپشن راغی دغه اپشن په ذریعه اوس تاسو د بل چا ټلیفون خبرې په خپل موبایل کې اورېدلی شئ. هغه چې هر څه چا سره ټلیفون خبرې کوي هغه په خپله تاسو ته راځي او تاسو ته به ټلیفون په شکل راځي. نو ملګرو که چېرته اوس دغه طریقه تاسو غیر فعاله کول غواړئ دې لپاره به تاسو ډایل کړئ هیش 21 هیش او په اوکې اپشن به کلیک کړئ. دغه سرور به بېرته ډیسیبل شي. تاسو ته ښکاري چې سروس هاز بین ډیسیبل دوس اوس ډیسیبل شو. او ملګرو که چېرته اوس تاسو غواړئ چې دغه سیسټمونه که چېرته زموږ په موبایل کې یو چا ډایل کړي د دې پرته نور ډېر پټ کوډونه دي چې هغه موږ ته هم نه دي معلوم شاید نور کسانو ته هیکرانو ته معلوم وي تاسو په موبایل کې ډایل کړي وي هغه څنګه موږ ټول کلیر کولی شو. دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې ډایل کړئ 2 ځلې هیش بیا 2 ځلې 0 2 او په اخره کې هیش او اوس به تاسو یو ځل د خپل لومړي سیم څخه وکړئ بیا به دوهم سیم څخه دواړه سیمونه یا دواړه طریقې به تاسو په خپل موبایل کې ډیسیبل شي. دا به ټول اریزر شي کلیر به شي. اوس تاسو ته ښکاري ملګرو اوس تاسو ته دلته ښکاري چې کال فارورډینګ آل اریزر واز سکسسفل. اوس تاسو د موبایل څخه ټول زنګونه ټول هغه شیان کوډونه پټ چې تاسو په موبایل کې ډایل کړي هغه ټول ختم شول. نو ملګرو دا و درې ډېر ضروري او مهم کوډونه چې ما تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښودل. نو هیله ده چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي وي. که مو چېرې ویډیو خوښه شوي وي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.